ټول صحابه کرام هغه شجاعت والو او ټول نه زیات بهادري او شجاعت ته چا مشهور حضرت علي رضی الله تعالی. تاسو د پته شته خیبر چې کله فتح شو که نه مدینه منوره کې خیبر و د مدینې منورې په شمال کې تقریبا 300-400 کیلومتره فاصله کې 300-400 کیلومتر دی یو علاقه د هغې ته خیبر وایي په دې کې یهودیانو دا چې فتح شو کله که نه د خیبر د قلعه چې کومه دروازه وه هغه به 100 پهلوانانو په شریکه ورته زور کو کلاوله به صرف 100 پهلوانانو به ورته زور کو د کلاوېدو دپاره هغه به یې کلاوله قلعه وه ټولې علاقې قلعه وه د هغې دروازه وه او چې کله خیبر فتح کېدو که نه او صحابه کرامو ته ډېر تکلیف او حضرت علي رضی الله تعالی عنه داسې کار کړی و که نه چې خیبر قلعه هغه دروازې ته ورسېدو که نه هغه په یو لاس باندې داسې راویسته د یخ نه او داسې ورته ور وغورځوله دونه زورور سړی و او چې کله به دی میداني جنګ نه دی میداني جنګ چیتو د قد نه چیتو میداني جنګ ته به یې ور ودانګل که نه په جنګ کې او یو چغه به یې واله د تکبیر الله اکبر یو چغې به یې واله د هغه د چغې د وجه په زرګونو خلکو باندې رپرپی راغی دونه خطرناکه چغې به یې واله دومره زورور و د هغه شجاعت ډېر زیات مشهور و د یو صداقت مشهور دی د بل عدالت مشهور دی د بل سخاوت مشهور دی او د بل شجاعت مشهور دی صحیح ده علي رضی الله تعالی عنہ دا بهترین صحابي دی او ډېر زیات لوی عالم دی ښه دونه لوی عالم دی یو ورځ داسې کار وشو چې سحر ماسپښین د مانځه نه پس کېناستو که نه او صورت فاتحې تفسیر یې خلکو ته کوو د ماسپښین د مانځه نه پس کېناستو او د سحر اذان وشو هغه صرف د بسم الله الرحمن الرحیم کې چې دا بې د دې تفسیر یې ختم نه کړو او بیا قرآن من کو یاره زه نشم کولی دا به کله سر ته رسي او ټول کمال په دې با کې دی په یو با باندې لګي او د سحر ده دونه علم و سره او بیا یو دعوه کړې وه ډېر عجیبه وایي که ما د صورت فاتحې د الحمد وللضالین پورې که دې تفسیر مې ولیکو وایي څوک پې په اویو اوښانو باندې هم د پاسه رانه وړي دونه کتابونه به ترې جوړ شي ما چېرته صورت فاتحې تفسیر ولیکو نو په اویو اوښانو باندې به مو څوک رانه وړي دا حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي ډېر لوی صحابي و او ډېر زیات په هغه خلکو کې و چې هغه اولین چې کوم خلک و که نه د دین اسلام په هغې کې وړومبی ایمان راوړی او په هغې خلکو کې و که نه حضرت علي رضی الله تعالی عنه ډېر زیات تکالیف هم برداشت کړي دي او ډېر زیات محنت هم کړی دین اسلام دپاره ډېر زیات لوی عالم هم او ډېر زیات بهادر هم خیر خو د هغه په کراماتو باندې لږ بحث کوو یو دوه کرامات یې وایو لومبی کرامت دا دی چې ورځ یو قبر ته ورغلی و که نه مقبرې ته څنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه واقع وه دغه شان د ده واقع هم ده پیره مقبرې ته تللی او صحابه کرامو سره او هلته سلام وکړه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته هلته یو نوجوان و د هغې د قبر نه آواز راغی وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته یا امیر المؤمنین علي رضی الله تعالی چې کله بادشاه و دا د هغه زمانې خبره ده ای امیر المؤمنین په تا دې سلامي نه هغه حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې موږ درته خپل خبرونه ووایو که تاسو راته خپل خبرونه وایئ د قبر نه ورته آواز راغی ته راته خپل خبر ووایه چې دغلته څه حالات دي نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل دلته چې ستاسو کوم مالونه وو هغه تقسیم شوي دي ستاسو چې کوم کورونه دي په هغې کې ستاسو دشمنان اوسېږي اوس او ستاسو چې کوم مال و دولت و هغه تقسیم شو ستاسو هغه داسې هغه هر څه سره دا چلو شو دا چلو ټول حالات یې ورته بیان بیا ورته ستاسو څه خبرونه دي هغې ورته یاره زموږ کفنونه وایي دونه زاړه شوي دي چې وشلېده زموږ پوزه هغه چینجو خوړلې ده زموږ سترګې د هغې چې هغه کم اوبه وې هغه رابېدلې دي په اننګو باندې او موږ ختم شوي یو خو دونه خبره ده چې موږ څه مخکې لېږلي د خپل ځان لپاره نیک اعمال د هغې صله نن موږ ته میلاو شو دا کرامت د حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې مړو به ورسره خبرې کولې دغه شان دا کرامت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تاسو هغه پوره واقعه تېره شوې د هغه مې تا بله ویلې وه یو بله ډېره عجیبه کرامت د حضرت علي رضی الله تعالی عنه حضرت علي رضی الله تعالی عنه د حسنینو سره ناست و د حضرت حسن سره او د حضرت حسین سره رضی الله تعالی عنهما بچي و دواړه دوی ناست یو سړی و اخوا طرف ته هغه دعا غوښته په شعرونو کې وی چې ای دا حاجتمند ضرورت او حاجت پوره کوونکي ذاته ای هغې ذاته چې هغه نه اوده کېږي ای هغې ذاته په هغې حالت کې ټول خلک اودی په هغه باندې خوب نه راځي ای هغې ذاته چې په خپلو بندګانو باندې ډېر مهربانه دی
ما نه دا غلطي شوې ده او دا ماته معاف کا. دونه بهترین شعرونه وي دونه بهترین. حضرت علي رضی الله تعالی عنه دا سړی ماله راولې لږ دا څوک دی چې هغې راوستو هغه په دې یو طرف باندې نه دی په دې یو طرف باندې پالج والی و کوږ را روان و موږ به ووایو په خپله ژبه کې د یو طرف کمانې ماتې شوې وي امیر صاحب د یو طرف کمانې ماتې وي سړی راوستو ای تا څه تکلیف دی وایي دا ګورې نه دغه تکلیف دی نو وایي دا څه مسله دي څه ده مسله څه غلطي ده نه شوې ده چې دا چل سره شوې هغه ته یو ورځ داسې کار وایي زه ډېر زیات خطرناک سړی وم ګانې بجانې او د دې څیزونو نه نه قلارېدم د ډول سورنا نه او د ګانو بجانو نه او د دې میوزیکونو نه وایي پلار راته وایي چې بچي د دې څیز نه قلار شه دا کار ښه نه دی او ما دا خبره نه منله نه یې منله بس وایي هغه له ډېر قار ورغېسته حرم شریف ته راغې او ما ته یې خیرې وکړې هغه لا خیرې نه وي ختمې کړې ما سره الله دا چلو خپې لاس مې شل شو یو طرف مې شل شو نو بیا داسې کار وشو چې ما هغوی چې زه تباه شوم زه لاړم زندګي مې برباده شوه وایي رالم په هغه پسې مینت مې ورته شروع چې اوس ما ته دعا وکړه بس وایي ټیک ته دعا به راته وکړم بیا به نه کوم داسې غلط کار خو اوس راته دعا وکړه اوس واپس ټیک شه وایي هغه ما سره واده وکړه او ما رضا کو په زور باندې چې ما ته به ته دعا کې نو بیا هغه چې کله حرم ته ما رالېږو د دعا دپاره حرم شریف نه خو بیا راووتو کور ته راغی که نه نو دی پسې کور ته راغلی و ډېرې ورځې پس چې یاره ما ته دعا وکړه چې اوس ټیک شم ان نه رضا کېدو ډېرې ورځې به پسې دی تلو یوه ورځ هغه رضا شو بس چې رضا شو زم حرم ته تا ته دعا کوم پلار ورته وي وایي ما په خپل اوښ باندې کښېنو وایي په خپل اوښ باندې مې کښېنو هغه زما د دعا دپاره راته وایي تا ته به خامخا دعا کوم چې ته ټیک شي هغه اوښه هغه داسې اړي شانتې وکړه بس چې منډه یې کړه رانه بس پلار مې ترې پرېوته او سر یې ګټې ته ولګېدو لاندې چې ګټې ته سر ولګېدو را پرېوته د اوښ نو هغه ایسته مړ شو نو اوس زه الله ته وایم چې هغه کوم زما د دعا هغه ځای و هغه خو راله تا خراب کړو اوس ته داسې کار وکړه چې اوس زما براه راست دعا قبوله کړي زه ټیک شم نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل چې ټیک ته هلته ودرېږه څلور رکعته نفل یې وکړه هلته کېناستو نفل یې وکړه که نه حضرت علي رضی الله تعالی بیا دعا وکړه هغه لا دعا نه وه ختمه کړې سړی الله جل شانو جوړ سړی الله جل شانو په هغه مجلس کې جوړ بیا حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمیل که تا قسم په دې خبر نه وی خوړلی چې زما پلار زما نه رضا و او دعا ته تلو نو ما به تا دپاره چېرته دعا نه وی غوښتې د پلار دونه لویه مرتبه ده هغه خبره منل د هغه اطاعت کول د ښه خبرو داسې پکار چې انسان داسې کوي دا صحابه کرام د ډېر لوی خلک دي چې هغوی د خپل شجاعت او د خپل امارت او د خپلې مشرۍ د هغې باوجود د کراماتو خاوندان دي بهترین خلکو په مخ ته ځمکه باندې اوس هم څوک وایي صحابه ښه خلک نه دی څوک ښه خلک دي بس وګوره دوه واقعې وي نو ته بیان ته سره شانتي تعارف مو کړی چې ابوبکر صدیق صاحب څوک عمر فاروق صاحب څوک حضرت عثمان او حضرت علي رضی الله تعالی عنهم دا څوک دا صحابه کرام بیا د هغې کرامات هم بیان کړي وو دا خبره هم ثابته کړې وه صحابه کرام څومره لوی خلک دی څومره سم خلک وو او څونه تکالیف یې برداشت کړي وو دین اسلام دپاره او څونه محنتونه یې کړي وو دین اسلام دپاره څونه محبت یې و د نبي علیه صلات وسلام سره دا ټولې خبرې مونږ ذکر کړې وي تقریبا د 15 صحابه کرامو د هغې چې کوم سیرت و هغه مونږ ذکر کړو تقریبا د 15 صحابه اوس یو بل صحابي دی د هغه نوم دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دا ډېر لوی صحابي دی بهترین صحابي دی او دا په عشره مبشرو کې دی ښه هغه لس صحابه چې نبي علیه صلات وسلام ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړو په هغې کې یو څوک دی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ده ته نبي علیه السلام دعا کړې وه چې اللهم استجب لسعد ابن ابي وقاص ابدا یا الله همیشه د سعد ابن ابي وقاص دعاګانې قبول کړي د ده دعا به همیشه قبلېده او بد دعا به ډېره زر قبلېده دعا به هم قبلېده بد دعا به هم قبلېده وایي چې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د کمزور و ډېر سخت بیمار شوی او مشر مو بس مرګ ته نږدې و
عمر کې ځان ته یو دعا کړې وه، یا الله وایي ما دونه عمره پورې ژوندی وساتې چې زما دا بچي ورته بالغ شي، واړه دي له ماشومان دي. ځینې سړی په داسې عمر کې واده وکړي چې بیا بچي هلته ماشومان پاتې شي. یا الله دعا یې وکړه، وایي ما له دومره عمر راکړي چې دا بچي مې ورته بالغان شي، بس هغې عمر ته. الله جل شانه داسې چې دی په سکرات الموت کې و، د مرګ په حالت کې بیا ولا الله صحت ورکړو، 20 کالو پورې دی ژوندی و. څو کالو پورې؟ 20 کالو پورې ژوندی و. 20 کالو کې بچي ښه غټ شو، ښه تکړه شو، ښه مزېدار. نه پس سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی وفات شو. دونه بهترین انسان، دونه زبردست او داسې دغه و که نه نازک مزاجه او کله ناکله سخت مزاجه چې یو ورځ د حضرت عمر رضی الله تعالی په دور کې د عراق گورنر و، نو هلته چا شکایت وکړو په حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی باندې. دا داسې گورنر دی عمر رضی الله تعالی ته شکایت وکړو مدینه منوره کې چې هلته تاسو په عراق کې یو سړی کېنولی سعد ابن ابي وقاص او هغه نه د انصاف فیصلې کولی شي، نه چاته حق ورکوي، نه په گورنرۍ پوهېږي. بس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولېږو خپل سفیر یې ولېږو چې ته لاړ شه په ټول ښار کې وګرځه هلته په عراق کې، او خلکو نه تپوس وکړه چې حضرت سعد ابن ابي وقاص څنګه سړی دی رضی الله تعالی. هغه په هر جومات باندې وګرځېدو، خلکو ته یې ویل سعد صاحب څنګه دی؟ خلکو یې ډېر بهترین انسان دی، عدل و انصاف والی دی، خلکو ته خپل حق په خپل وخت باندې رسوي، کوم چې مستحقین د زکات دي هغې ته زکات په خپل وخت باندې رسوي، او ډېر په هر څیز باندې برابر دی. بس ځکه جنت زیری ورته الله جل شانو په دنیا کې ورکړی و که نه، ډېر لوی صحابي و. دې سړي د الله جل شانو زیری نه ورکوي چې هغه ګڼکپي، دې سړي له خو الله جل شانو د جنت زیری نه ورکوي چې هغه دو نمبري کوي او عدل و انصاف پانه کوي، نه. نو بیا ته چې کار وشي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېده چې یو سړی راغلی. نو بیا حضرت سعد صاحب یو ورځ په خپل جومات کې ودرېدو او وی چې ما دا څونه وخت تیر کو، یا زه دا وخت اوس تیروم، دا وخت ما چېرته ظلم کړی دی که زما ګورنري صحیح نه ده، ما کې څه فرق دی؟ یو سړی پاس دی، یو سړی و صرف په ټوله دغه کې د هغه په ګورنرۍ کې یو سړی پاس دی، هغه ته ستا نه تقسیمونه ټیک دي او نه ستا حکومت ټیک دی، نه ته په حکومت باندې او په مشرۍ باندې پوهېږي، او ستا نه یو فیصله د عدل د انصاف موافق ته او نه چاته خپل حق ورکولی شي صحیح. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ غصه ورله، او غصه ورله داسې غصه ورله که نه خیرې ورته وکړو، څه وی اللهم اطل عمره واطل فقره، یا الله عمر هم وله سیوا کړي دې سړي له او غربت هم پې سیوا کړي، څه پې سیوا کړي؟ عمر هم وله سیوا کړي او فقیري او مسکیني او غربت پې سیوا کړي. یو راوي دی که نه ابن عمیر، هغه وایي ډېره موده پس هغه سړی مونږ په عراق کې ولیدو چې سعد ابن ابي وقاص ورته خیرې کړې وي. وایي دونه بوډا شوی و که نه چې د سترګو دا نه وي دغه روزي د روزو دا کومه غوښه ده، دا غوښه دا زیزمې دا لاقې دا ټولې راځوړندې شوي په دې سترګو باندې، دونه بوډا شوی و. دا سړی چې ډېر بوډا شي که نه دا مخ یې چیپړ شي، رینکلز پکې جوړ شي، او رینکلز نه پس دا کوتونو ته رینکلز وایي، دا کوتونه چې کوي بوډا شي کوتونه جوړ شي په دې مخ کې، بیا چې ډېر بوډا شي که نه دا کوتونه یې راځوړند شي په دې ځای باندې، دا سترګې یې وله پټې کړې وي، دونه بوډا شوی و. چا به ورسره خبرې کولې داسې به ورته سترګه کوله وکړه بیا به ورسره خبرې کولې، دونه بوډا شوی، دونه عمر وله الله ورکړو، او در په در به ګرځېدو خلکو نه به یې سوالونه کول. دا د مرګه پورې داسې وه ښه. نو چا ته په عراق کې ابن عمیر وایي چې ما ته تپوس کړي دا ولې ته دونه بوډا یې او همیشه تا چاته مالداري په سترګو نه دی لیدلې؟ وایي زه ډېر ښه وم خو د سعد ابن ابي وقاص خیرو چې والی یم د هغې نه بس سرته ما ښه ورځ نه دی لیدلې. اصابتني دعوة سعد، وایي ما ته د حضرت سعد ابن ابي وقاص بددعا رسېدلې ده، وایي زه یې تباه کړی یم. داسې عجیبه یو مجلس کې یو سړی ناست و که نه، دا کرامات دي د صحابه کرامو، دا د هغې صفت دی، دا د هغې منقبت دی، دا د هغې ډېر لوی شان دی ښه چې داسې کېږي. داسې سړی غلط سړی کېدی شي نه شي کېدی، خیال مې دی خبرې ته. صحابه ډېر لوی خلک دي. یو ورځ په مجلس کې ناست و که نه، یو سړی و حضرت علي ته یې کنځل وکړه، حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته یې کنځل وکړه. نو حضرت سعد ابن ابي وقاص صاحب لاسونه شوت کړه که نه، وایي یا الله، وایي داسې چل وکړو، وایي سب ولیا من اولیائک، ستا یو ولی ته ستا یو دوست ته یا الله کنځل وکړه، او خدایه ده ته په دې مجلس کې
د خپلو اولیاو سره د دشمنۍ انجام وښی چې له د مجلس نه نه پاسېدلی او دته د خپلو دوستانو د دشمنۍ هغه سزا ورته ورکړي. بس هغه سړي له غوسه ورله پاسېدو خپل اس ته وختو. خپل اس ته څنګه وختو اس ټوپونه وال شروع کړه سړی راوغورځو او لاندې ګټه پرته وه او سر یې ورته ولګېد دماغ یې هغلته خواره شو پرېوت دماغ یې خواره شو سر یې مات ټوټې ټوټې شو سر یې. نو په مجلس کې دننه دا کار د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه بد دعا داسې وکړه چې لاس پې چوت کړه که نه دا هغه دعا وه د نبي علیه صلات وسلام چې یا الله اللهم استجب لسعد ابدا یا سعد رضی الله تعالی عنه چېرته دعا رد نه کړي مستجاب الدعوات دا صحابي او ډېر مستجاب الدعوات یو بل صحابي دی هغه هم ډېر مستجاب الدعوات دعا به قبلېده حضرت حبیب ابن سلمه الفهري حضرت حبیب ابن سلمه الفهري رضی الله تعالی عنه هغه به ډېره دعا قبلېده ټولو صحابو دعا قبلېده خو دا مشهور په دې کې چې دعا ډېره زیاته قبلېږي. یو ورځ ذکر شو مروان نومي یو سړی و مروان د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په مجلس کې ناست نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د زکات سیسټم به داسې وکړه نه چې هر علاقې کې چې به د مسلمانانو کم ګورنر و که نه نو هغه به عاملین د زکات مقرر کړي څه عاملین زکات دې ته وایي چې یاره فرض کړه دا شیرګړ دی په دې کې د حکومت ته طرفه یو دفتر دی په هغې کې سړی ناست دی هغه عامل دی د زکات د شیرګړ ټول خلک به زکات دله ورکوي هغه له به زکات ورکوي بیا به هغه په غریبانانو کې دا زکات ټول ځي بیت المال ته خزانې ته او دا بیا په غریبانانو تقسیمیږي دا طریقه وه دا د مسلمانانو طریقه ده د مخکې نه پخوا نه. حضرت سعد صاحب یو عامل مقرر کړو چې دله به زکات ورکوي مروان وي دا زمونږ مال دی او زمونږ خوښه ده زمونږ مال دی او زمونږ خوښه ده حضرت سعد صاحب لاسونه چوت کړه بس هغه راغی او زر یې ته غاړه تاو کړه خدای ته وګوره لاسونه مه چوت وایي دا د الله مال دی د الله مال دی د الله مال دی چې هغه څنګه وي هغه شانتې پې خرڅ کوو ځکه پته وته چې حضرت سعد لاس چوت کړه نو دې کې بیا څه نه کېږي ځکه نبي علیه صلات وسلام دعا کړې حضرت سعد ته هر یو صحابي ته نبي علیه صلات وسلام مختلفې دعاګانې کړي چا ته دعا کړې د خدای دله مال ډېر ورکړي چا ته دعا کړې د په اولاد کې برکت واچې چا دعا کړې د په عمر کې په اولاد کې او په مال دولت کې برکت واچې لکه حضرت انس رضی الله تعالی عنه چا دپاره دعا کړې ده خدایه د ده په دې مستجاب الدعوات کې چې دعا یې قبلېږي دا مختلفې چا دپاره دعا کړې ده یا الله په دین کې ورته پوهه ورکړي لکه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه مختلفې دعاګانې مې خپل صحابه کرامو ته کړې کم صحابي ته چې څنګه دعا نبي علیه السلام کړې ده هغه کې بس هغه صفت ته ټول نه زیات نمایه و ټول نه زیات پکې هغه صفت و صحیح ده دا صحابه کرامو د هغې واقعات بیا به انشاءالله که موقع میلاو شو چېرته بیا به څو ورځې پاتې وي هغې کې به